ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې کړې دي. هغه له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې افغانستان درې رنګه بیرغ دي د افغانستان ملي بیرغ په توګه یو ځل بیا ومني. هغه وایي دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله موږ ډېر جنګونه کړي دي او ډېرې قربانۍ لرو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غني وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیرورو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې د ځمکې او هیواد د خلکو د وینو او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلې مندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکي دي چې د وخت په تېرېدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کېږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپلو رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل د هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره یې ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کمه نه شي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.